ډاکټر عبدالله ولسمشر غني بیا په څه باندې خبرې کړې دي؟ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې څنګه شولې؟ سلامونه لیدونکو، دا کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ، خو د ویډیو تر اخره زموږ سره اوسئ. افغان ولسمشر اشرف غني او د ملي روغې جوړې علي شورا مشر ډاکټر عبدالله تېره ورځ ارګ کې د افغان سولې پروسې په اړه خبرې کړې دي. جمهور رئیس غني تېره ورځ د ملي روغې جوړې شورا مشر ډاکټر عبدالله سره لیدلي او دواړو مشرانو د سولې پر روانه پروسه او پر شته ننګونو یې خبرې کړې دي. سرچینه وایي دواړو مشرانو د مصالحې شورا د تشکیل پر پوره کېدو هم بحث وکړ او ډاکټر عبدالله ایران ته د خپل وروستي سفر معلومات جمهور رئیس غني ته وړاندې کړل. د خبرپاڼې د معلوماتو له مخې د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هم د هیواد د امنیتي حالات او په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي ډېرېدو په اړه دواړو مشرانو ته معلومات ورکړل. جمهور رئیس غني او عبدالله په داسې مهال د مصالحې شورا په تشکیل او د سولې په پروسه خبرې کوي چې له شاوخوا یوې نوې میاشتې راهیسې د قطر په مرکز دوحه کې د افغان مذاکراتي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د سولې مذاکرات روان دي، خو دواړه لوري کومې معلومې هوکړې ته نه دي رسېدلي او سربیره یې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي لوړه کچه هغه څه دي چې د خلکو غبرګونونه او اندېښنې یې راپارولي دي. لیدونکو له تاسو ډیره مننه چې دا ویډیو مو تر پایه ولیده. زموږ د یوټیوب چینل د نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره هم زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او که د ډاکټر عبدالله او د ولسمشر غني د لیدنې په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریکولی شئ. تر بیا او بلې ویډیو د خدای په امان.